پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي دا روزه چې دا درې حصے ده د روزې میاشت دا درې حصے ده. اول الله سورج پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا رحمت دی. د مابین الله سورج پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي دا مغفرت دی. اخرنی الله سورج چې کوم دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي واخره عتق من النار. اخرنی الله سورج چې دی دا د جهنم څخه د خلاصون ورځ دی. ال شیخ زکریا صاحب رحمه الله د دې ډیره زبردسته مطلب یو لار چې دا هغه شوولې ده یا وجه شوولې ده چې اول الله سورج د هغه چا د پاره رحمت دی چې کم سړی د اول سره دیندار دی، متقد دی، پرهیزګار دی، الله والا دی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت سره د ژوند برابر دی. دا اول الله سورج د هغه چا د پاره رحمت دی. او دویم الله سورج چې کم دی دا از شیخ صاحب رحمه الله فرمای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای دا مغفرت دی. په دغه شپو کې الله پاک د انسان مغفرت فرمایي. دا د عام ګناګارو خلکو د پاره دی. هغه اول الله سورج چې کوم دی هغه د روزي ونیولې بیا ودی ځای تر ورسېدی چې د دې لس روزو بعد الله پاک د مغفرت و فرمایي. بیا چې کله د اخرنی الله سورج دی دا بیا هغه لوی مجرمان را واخله، هغه لوی ګناګاران را واخله. پیغمبر علیه السلام فرمایي اول الله سورج رحمت سولې، د مابین الله سورج مغفرت سولې، اخرنی الله سورج دا داسې دی چې دا لوی ګناګار را واخله دا هم له دې خلاص نه دی. الله پاک په دغه میاشت کې د دې مغفرت فرمایي او د جهنم څخه خلاصي. د روزې میاشت چې کومه ده عزیزانو دا و الله ته ډیره محترمه میاشت ده. دا په دې وجه محترمه میاشت ده عزیزانو چې په عام ورځو کې ما ته یو عمل وکړو هغه یو په لس شمارل کیږي یا یو په یو شمارل کیږي. د روزې و میاشت الله پاک دا قدر ورکړی دی چې په دغه میاشت کې ما ته یو واره سبحان الله ووایو، د روزې بغیر بیا اویا واره ما ته سبحان الله ووایو. دغه یو واره د اویا واره مقدار ثواب چې دی هغه لري. لکه چې څنګه و زمانه ته الله پاک اعزاز ورکړی دی، څنګه و مکان ته الله پاک اعزاز ورکړی دی، دا غسی و وختم الله پاک دا اعزاز ورکړی دی. په هغه وختو کې چې د زمانه چې کومه ده هغه د روزې میاشت ده په هغه کې الله پاک له ما او تاسو سره وعده کړی ده. او بیا دا ډیره لوی خبره را تکشې شوله پیغمبر علیه السلام چې هغه سړی تباه دی، برباد دی، خوار دی، در په در دی، هلاک دی سي چې پر کم چا د روزې میاشت رااله او د په الله باندې خپل ګناوي چې دی هغه معاف نه کړلې یا ځان په الله باندې ونه بخښي. موږ تاسو دې خبرې سره مخامخ کیو. میاشت را باندې رااله تر نیمایي تقریبا واوښتله، اوس په بیا هغه اخرنۍ ورځې راته ګوري بیا هم ما او ته هغه ګناوې پرې نه ښولې چې الله پاک له ما او ته په هغه خبرو ناراضه دی چې ما او ته د روزې مخکې کومې ګناوې کولې په روزه کې هم هغه ګناوې کوو. هغه بېله خبره ده چې 5 ورځې ډېر زورور مسلمانان وو، پس له 5 ورځو نه بیا تراویح وې، نه تهجد وو، نه د روزې احترام وو، بیا تاش وو، بیا پتې وې، بیا کرمبوډ وو، بیا پکنیکونه وو، بیا بانډارونه وو، ټول خبرې را وګرځېدلې. هغه اولنۍ 5 ورځې موږ ځان هم خطا ایستی نعوذ بالله. و الله پاک ته مې هم دا خبره کښېښوله چې زه ډېر دینداره یم. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي اولنۍ لس ورځې دا رحمت دی، الله پاک بې شماره رحمتونه ورهي. د مابین لس ورځې دا د مغفرت شپې دی. الله پاک و هر مؤمن ته مطلب عفو چې د هغه کوي. و آخر عتق من النار، اخرنۍ لس ورځې دا د جهنم څخه خلاصون دی. لوی مجرمان، لوی ګناګار او لوی هغه د الله پاک نه فرمانه چې لټ څه دی را ولاړ سي د الله سماپي وغواړي یا لټ څه دی ټریک لره راسي هغه پخوانۍ خبرې پرېږدي. الله فرمایي زما ستا سره وعده ده زه به تا د جهنم څخه خلاصوم. اوس نو بیبي عایشه صدیقه فرمایي دا د ترمذي حدیث دی. ورته ویل قلت یا رسول الله ارأيت ان علمت اي ليله القدر ما اقول فيها. یا رسول الله و دا خبره براشه کچيري زه د شپې عبادت کوم یا ما تر اشکارس یا زه په خبره سم
چې دغه لیلة القدر شپه خو نو تقریبا یا دغه 20م دی یا 23م دی یا 25م دی یا 29م دی یا 29م دی که په دغه کې نو بیا زما دپاره څه کول پکار زه څنګه وکړم ما ته لار راوښیه. عایشې صدیقې څومره زورور سوال وکړ او څومره خوندور سوال یې وکړ. زما او ستا مسله یې راخلاصه که را حل یې کړله. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته ویل قال قول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. بس دا دعا کوه یا الله ته ډېر بخښلو والا ذات ما وبخښه ما ته عفو وکړه مثلا احسان وکړه. اوس عایشه صدیقه دومره نازنینه د محمد رسول الله میرمن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوروالا او څومره لوړ شان الله ورکړی و. غزه خبرې خو یوه خوا بله خوا ته شوې پر عایشه صدیقه ما بیان ونسلو. مسند امام اعظم حدیث نقل کړی دی وایي پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي ما ته چې کله الله پاک دا وویلي یا ما ته اطلاع و خبر رالی چې عایشه صدیقه به ستا سره په جنت کې در سره یې وایي زما د مرګ وارخطایي ختمه سوه. زه چې مرګ ته څومره وارخطا وم او وارخطایي مې ختمه سوله. نو دې پوښتنه وکړه ول یا رسول الله که چیرې د تاج د لیلة القدر شپه پر ما راغله نو زما دپاره څه کول پکار زه څه وکړم. اوله دلته یو چالاکه ځوانه باندې پېښ شو. مولوي صاحب ستې چالاکۍ مو ډېر ښه سر په خلاص دی. مولوي صاحب که چیرې ما ته دا را معلومه سوه چې بس په دا ګنټه کې زه مرم نو کوم عمل به سړی کوي نو دا به د یو چا یو شی اورېدلی کوم عمل به سړی کوي دغه دا خبره وکړه مال ته داسې وکړه هغه ګنټه را پیدا کړه بیا زه در ښیم انشاءالله تا ګنټه خالي را پیدا کړه. خبرې مې ډېر ښه زده کړي دي منافقت و شیطانت مې ډېر زورور زده کړی دی. او بس په هلته په فیسبوک په یو پوسټ موسټ کې وګورئ دا مې زده کړي بیا راسې ملا ته کښېنئ زه به چش وایم الله الله وایه. که د لمانځه ټیم لمونځ کوه که د زکات ټیم زکات پکې ورکړه که د روزې ټیم د روزې ترتیب پکې برابر کړه که د حج ټیم د حج ترتیب برابر کړه که تلاوت وکړې دا بیا څه معنا ده زه به آخري چش کوم. یعنې د دې دا معنا ده چې په دین کې څو خبرې چې دي هغه خاص دي دا به موږ په هر حال کې کوو په هر حال کې موږ ته الله ویلی دی دومره ذکر کوه چې جهان و تا ته لیونی ووایي چې جهان و تا ته منافق ووایي دومره ذکر کوه دا بیا څه معنا اشا هغه به کم ټیم یې ما هلته قلیه ګنټه را پیدا کړه څه هېڅ اخیسته پکې مرې بیا زه در ښه یم ښه دنده مې شروع کړې ده. نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وایي تاسو په دغه شپه باندې دا دعا کوئ اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا الله ته ډېر بخښلو والا ذات یې عفو والا ذات یې ما ته عفو وکړه. نو ولې عفو درته وکړم زه ګناهګاره یم زه بېلار یم زه بېدینه یم له ما ګناوې سوي دي. اوس به سړی وي نو د عایشې صدیقې څه ګناوې کېدلې یا معنا دا ده چې یا الله ما ستا هغومره عبادت ونه کړي چې څومره ستا حق دی نو خو دا هم ماته ګناه معلومېږي او یا الله ماته معافي وکړه. اوس په خبر مې سر خلاصېږي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي کوم سړی چې د دې شپې د خیره څه محرومه سو کم سړی چې د دې شپې د خیره څه محرومه سو دا په حقیقت کې محرومه سړی دا الله محرومه کړی دی. چې کله یو سړی جوړ دی روغ دی مسلمان دی کلمه ګو دی او دی د دې شپې څه محرومه سلو یا مطلب په پکنیک تللی وو یا د هغسې مطلب په موبایل اخته ولو یا د دنیا په مسلو اخته وو یا په حسابو اخته وو یا په کتابو اخته وو یا په کاروبار اخته ولو هیڅ فکر یې لیلة القدر ونه سلو. پیغمبر علیه السلام فرمایي په اصل حقیقت کې چې محرومه سړی د الله د در دی د دین دی د اسلام دی د جنت دی د خیر دی د برکت دی هغه دغه سړی اوس اوس مې دې خبره نو الله پاک ته موږ ته عفو وکړي الله دې موږ ټول وبخښي الله دې موږ ټول قریبان عاجزان وبخښي که د چا بابا وادي مړي دی هغه دې الله وبخښي که ژوندي دي الله دې ډېر عمرونه ورنصیب کړي که څوک اولاد نه لري الله دې اولاد ورنصیب کړي که لري الله دې ورسالي کړي که سالي الله دې ورپرېږدي الله دې ورپرېږدي که څه نورې مسلې دي زموږ دوی په زړو کې جایزه حاجتونه الله دې ټول پوره کړي د ټولو مسلمانانو په ټول عالم اسلام کې خاص کر د ابراهیم علیه الصلاة والسلام د ښار خاص کر د عافیې صدیقې الله پاک دې موږ ته عفو وکړي. الله دې پر لیلة القدر موږ ته دا د ویلو چې څه مې واورېدل پر دې د عمل کول توفیق راکړي. الله دې مې نه محرومه کوي الله دې مې نه محرومه کوي. خیر